په کوټه کې د وسلوال برید کې 2 پولیس وژل شوي. سلامونه قدرمن لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. د بلوچستان ایالات په سرشار کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې 2 پولیس وژل شوي او یو تن بل ژوبل شوی دی. د سیمې څخه سرچینو د جمعې په ورځ وی او ای ډیوه ته ویل چې دا برید د جمعې په ماپښین د کوټې په ختیځ بایپاس کې هغه وخت شوی کله چې پولیس په یو هوټل کې ناست وو او ډوډۍ یې خوړل. سرچینې وایي پر دغه مهال نامعلومو وسلوالو په پولیسو ډزې کړې چې 2 پولیس پکې وژل شوي دي. د مرستندوی ادارې ادهي سرچینو ویلي چې د وژل شوو پولیسو نومونه د ایس آی رحمت الله او صفاحي علي اصغر په نومونو سره یاد کړي دي. همداشان په دې ډزو کې د پولیسو د ګاډي ډرایور قربان علي هم سخت ژوبل شوی چې د درملنې لپاره د کوټې سیول روغتون ته رسول شوی دی. په سمدستي توګه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو کې چې بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو څومره بریدونه شوي هغې کې زیاتره پړه بیلتون غوښتونکو پولیسوالو ډلو پر غاړه اخیستې ده. په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی، ریپورټونه وایي چې د پاکستان په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې پر امنیتي عسکرو د بریدونو لړۍ چټکه شوې ده. د روانې میاشتې په پیل کې د بلوچستان په نوشکي او پنجګور سیمو کې پر امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه شوي وو چې پوځ یې پکې د 9 عسکرو د وژل کېدو پخلی کړی. خو د دغو بریدونو ذمهواري قبلونکي بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي بیا دعوه کړې وه چې بریدونو کې د پوځ 195 عسکر وژل شوي دي. بلوچستان لیبریشن آرمي بیا د وروستیو بریدونو په اړه خپله جاري کړې اعلامیه کې ویلي وه چې دوی د بلوچستان د حقونو لپاره جنګیږي او د دې توان لري چې د هېواد په هره برخه کې د پوځ وینې توی کړي. دغه بیلتون غوښتونکي ډلې خپله اعلامیه کې په پوځ غږ کړی و چې له بلوچستانه باید ووځي او د سولې خبرو ته نړیوال سالس په موجودیت کې چمتووالی ښودلی و. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.